موږ نن سبا ګورو زموږ نوجوان طبقه په کوم حال کې ده، خاص کر په دې ټیک ټاکونو باندې، په دې فیسبوکونو، په دې هغه باندې دا نوجوانان راځي دا ماته کیسې کوي. برای مهرباني خدای ته وګورئ چې د خپل نوجوان نسل دا کنټرول کوي. دوی دا موبایل لاس کې مه ورکوئ. اے مسلمان ہے پښتني خور ته خو د پښتون د قوم نه پښتون خو چې خلکو پیژنده د غیرت او د حیا د وجې نه پیژنده چې د حیا ټول کې بهترینه حیا ده، د غیرت ټول کې بهترینه غیرت ده. نن سبا نوجوانان د نوجوانان جنکوی نه بدتر دي، جنکی د نوجوانان نه بدتري په دې فیسبوکونو باندې راځي، په دې ټیک ټاکونو باندې دا یو بدترین عمل. په دې قران کریم کې یو آیات ده، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ. د دې آیات لاندې مفسرون یو واقعه لیکلې. واقعه داسې و چې جبارین یو قوم، په هغه کې یو بزرګ بلغم ابن باعورا. دا بزرګ داسې بزرګ چې هر دعا به قبلې ده، د سره اسم اعظم و. نو بنی اسرائیل د موسی علیه السلام قوم چې کله د فرعون نجات اومه، فرعون په سمندر کې غرق شو، نو بیا د جبارینو طرف ته راغی، هغوی سره جهاد کاوه. نو جبارین قوم ته چې کله پته ولګېده چې د موسی علیه السلام قوم را روان ده او په موږ باندې حمله کوي، هغوی د فرعون هغه غټ لښکر ته شکست ورکړ، نو موږ د هغوی تر مخه هېڅ شی نه یو. نو داسې یو هیله یو چل ورته بولو چې په هیله باندې موسی علیه السلام دا قوم ناکام و. نو راغله بلعم ابن باعورا ته او هغه ته ویلې چې د موسی علیه السلام ته العیاذ بالله بددعا وکړه چې هغه شکست وخوري. بلعم ابن باعورا ورته ویلې د خدای بندګان دا تاسو باندې څه شوي دي، او خو د الله جل شانه صحیح پیغمبر ده او هغه سره فرشتي دي، هغه سره مؤمنان دي، زه هغوی د څنګه بددعا وکړم؟ خو خیر دې خلکو لال هدیه او تحائف او دی ورته راوړه او تحفې ورته ورکړې. بلعام ابن باعورا ښځې ته تحفې ورکړې چې دا خاوند دې په څه باندې رضا شي. بلعام ابن باعورا ورته ویل چې زه به استخاره وکړم. استخاره مطلب دا چې الله نه به وغواړم چې هغه ماته په کوم شي کې خیر لیکلی هغه به وکړم. استخاره یې چې وکړه چې سهار راپورته شوی ماته الله جل شانه د دې کار اجازه را نه کړه چې زه موسی علیه السلام ته بددعا وکړم. خو دا قوم یې ډېر زیات شله شو، ډېرې پیسې درهم دناني دی ورکړه او بلعم ابن باعورا یې دې ته تیار کړ چې د موسی علیه السلام قوم ته او موسی علیه السلام ته بددعا وکړي. چې کله تیار کړ نو یو غر طرف ته دی روان شو، موسی علیه السلام قوم ته بددعا کوي. نو چې په کوم خر باندې دی ناست و هغه هم لږ مزل وکړ او هغه خر هلته ودرېده، بیا به ده په چوکه باندې ووهه، بیا به یې روان کړ. نو هغه خر اخر کې ورته ګویانده شو، کومه سوارلي باندې چې دی روان و هغه سوارلي ورته ګویانده شوه. دا ته څه کوې؟ دا ته موسی علیه السلام ته بددعا کوي. هغه سره فرشتي دي، هغه سره ملائک دي، هغه سره مؤمنان دي، هغوی ته څنګه بددعا کوي؟ مه کوه دا کار ښه نه کوي. خو بس هغه د نانیرو د درهمو علالچو بس هغه غر ته وخته. غر ته چې کله وخته اوس موسی علیه السلام قوم ته بددعا کوي. نو بددعا د موسی علیه السلام قوم ته کوي، خولې ته هغه جبارین قوم راځي، الټه بددعا ځان ته کېږي. او چې کومه دعا د خپل قوم لپاره کوله هغه دعا د موسی علیه السلام قوم لپاره وکړه. قوم لاندې ولاړ هغوی ټولې څه کوې؟ ته خو موږ ته بددعا شروع کړې وای، دا ژبه زما په اختیار کې نه ده، دا الله جل شانه را باندې داسې وکړه. او هغې نه پسې چې کوم ده دا ژبه ان تر دې سینې راورسېده. نو بیا جبارین دې قوم ته څه وایي چې زما خو آخرت او دنیا دا دواړه تباه شو، دا دواړه څه شو؟ دا دواړه تباه شو. خو زه تاسو ته د دوی د شکست یو هیله یو بهانه ښیم، او هغه دا ده چې هر کله د موسی علیه السلام قوم لشکر
دی راشي او دی تاسو سره جنگ کول غواړي نو تاسو به داسې وکئ چې جنکۍ به تیارې کوي او هغوی ته به څه سامان په لاس کې ورکوي ښایسته ډولیانې به یې جوړې کوي او د دې قوم مخې ته به یې راولئ نو د هغې د وجې نه به د دوی هغه ایماني قوت دا کمزوری شي نو بیا به تاسې پې غالب شي موسی علیه السلام قوم چې هر کله میدان ته راغی دوی دا جنکۍ ور پرېښود او سامان یې ورکړه او بهترین ښایسته لباس یې ور واغوسته نو په دې کې ځینې خلک د موسی علیه السلام د قوم بني اسرائیلو کې داسې خلک وو چې هغه د جنکو طرف ته مایل شو او په زنا کې واقع شو نو د هغې د وجې نه د بني اسرائیلو په دې قوم باندې الله جل شانه طاعون مرض ولګاوه او اویا زره کسان د بني اسرائیلو نه هلاک شو د څه د وجې نه د بېحیایي د وجې چې کوم قوم کې بېحیایي راغله الله جل شانه یو بېحیایي یو سود دا چې په کوم قوم کې راغی نو الله جل شانه هغوی باندې عذاب را نازلوي دا مونږ نن سبا ګورو زموږ نوجوان طبقه په کوم حال کې ده خاص کر په دې ټیک ټاکونو باندې په دې فیسبوکونو په دې هغه باندې دا نوجوانان راځي دا ماته کیسې کوي برای مهرباني خدای ته وګورئ چې د خپل نوجوان نسل دا کنټرول کوي دوی دا موبایل لاس کې مه ورکوئ اے مسلمان ہے پښتني خورې ته خو د پښتون د قوم نه پښتون خو چې خلکو پیژنده د غیرت او د حیا د وجې نه پیژنده چې د دې حیا ټولو کې بهترینه حیا ده د دې غیرت ټولو کې بهترینه غیرت ده نن سبا نوجوانان د نوجوانان جنکوی نه بدتر د جنکۍ د نوجوانانو نه بدترین په دې فیسبوکونو باندې راځي په دې ټیک ټاکونو باندې دا یو بدترین عمل ته په ټیک ټاک باندې راځي او پردی خور ته او پردی مور ته داسې یو قسمه الفاظ استعمالوي چې هغه بالکل د انسان مسلمان خلاصه کوي چې انسان ته نه شرمېږي لکه پیغمبر علیه السلام ته یو نوجوان راغی و یا رسول الله ایمان راوړم خو یو شي اجازت راکړه رسول الله مبارک ورته وفرمایل چې د څه شي اجازت غواړې و یا رسول الله د زنا اجازت غواړم چې ما ته زنا روا کړه هغه دا سوچ کوو چې دا پیغمبر علیه السلام چې کوم احکامات وایي دا له ځان نه وایي بس دا د دین ده دا خو د الله جل شانه له طرفه پیغمبر علیه السلام ته وحی وه چې دا روا دي او دا ناروا دي نو پیغمبر علیه السلام ډېر بهترین جواب ورکړ وایي اے نوجوانه ته دا خوښوې چې د ستا له مور سره دې څوک زنا وکړي وایي قربان یا رسول الله دا څنګه خبره کوئ دا نه زه خوښوم او نه یو بل څوک وکولی شي چې د هغه مور سره څوک زنا وکړي قربان یا رسول الله دا څنګه خبره کوي وایي ای نوجوان ته دا خوښوې چې د ستا له خور سره دې څوک زنا وکړي وایي قربان یا رسول الله دا څنګه خبره کوي دا زه نه خوښوم او نه یو بل مسلمان دا خوښولی شي چې د هغه خور سره څوک زنا وکړي نو ای نوجوان وایي ته ماته ووایه ته ماته ووایه ته چې چا سره زنا کوي دا به هم چا خور وي دا به هم د چا مور وي چې څنګه ته نه خوښوې داسې بل مسلمان هم نه خوښوي داسې بل انسان هم نه خوښوي و یا رسول الله باس توبه کلمه راته وایه نو عزتمندو د خپل معاشره خپل اهل و عیال دا کنټرول کوي اے خورې اے مورې ته د بیبي فاطمې رضی الله عنها هغه څادر هغه لوپټه په ځان راواچوه بیبي فاطمه رضی الله عنها وفات کېږي له وفات نه مخکې څه وایي چې زما جنازه به د شپې وباسئ چېرته د نارینه نظر زما په کټ باندې ونه لګي سبحان الله اے خورې اے پښتني مسلمان خورې ته خو د ایډیل د فاطمې جوړ کا ته د غیر مسلمو نه مه متاثره کېږه من تشبه بقوم فهو منهم د چا چې د قوم سره مشابهت راغی الله جل شانه به په قیامت کې د هغه سره پاسي تا نن د يهودو کلچر او نن د يهودو ثقافت د خپل کړي سبا په آخرت کې د يهودو ملګری کته نن د بی فاطمه د عائشه د حفصه رضی الله عنهم
د دې دا کردار عنهن د دې دا کردار د خپل کار د قیامت پر ورځ د دوی سره حشر وي مسلمان د ستاسو خو اسلام ډېر لوی عزت درکړي دا يهود او نصارا خدا وکړي چې تا د خپل کور نه راوباسي او د خپل مقاصد د لپاره د استعمال کی دوی خو د حقوق خبره کوي چې موږ د خزو حقوق غواړو خدا حقوق نه دي د حقوق تر شا ډېر لوی مقاصد دي د دې بز په آسان الفاظ يهود دا خبره کوي چې دا د افغانستان باندې دا ډېر اعتراض کوي چې د خزو تعلیم مخالف دي خزو باندې پرده کوي او دا کوي او دا کوي موږ خو د خزو حقوق غواړو د هیڅ د خزو حقوق نه غواړي چې کله تاسو بهر دنیا ته وګورئ چې الته خزه چې څومره ذلیله ده په هیڅ ملک نه ده ذلیله الحمدلله اسلام خو ته یو عزت ورکړي د دې بز تاسو یو آسان مثال درکوم یو د ګړو بيزو کنډک دا غټه رمه ده دا یو سړي په کور کې ساتلې او غیر چار پیرته نه لیوان دی لیوان او دا لیوان د بهر نه چغي وای چې دا سړی وګوره چې په دې ګړو بيزو باندې ظلم او زیاتۍ کوي دا ظلم او زیاتۍ نه ده پکار دا لیوان عمدہ ناری وای چې دا ګړي بيزي ته باید ازادي ملاوي شي دې باید خوش کړل شي دې په یو کور کې را باندې کړی دي نو هغه سړی خو چې کوم نه هغه د دې خیال ساتي دا راعي دا ګړو بيزو والا کچته زه خو څه کوم نو بهر لیوان دي خټولي خوري راځه او بهر لیوان دا आवाज کوي چې دا ظالم ده دا د ګړو بيزو حقوق نه ورکوي او چې هر کله دغه ګړو والا دا بيزو والا دا میګو والا دا ګړې را پری دا دې کلان را بهر کی او غره طرف ته بوزي دا لیوان ټول په حمراول شي او ټول ماته کی ټولي وخوري دا ښه مثال د يهودو نصاراو دا دی وای د مسلمانانو راکزه دا بهر راو باسي چې مونږ د خپل مفاد لپاره استعمال کو چې دا خزي او دا نر بالکل هغه فرق امتیاز ختم شي چې دا چا سره خو کوي بس خپل نفسانی خواهشات دې پوره کوي عزت مندو دي يهودو د کچر نه ځان ساتي د مسلمان د پاره یو ډیر لوی راهنما د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دین دی موږ د پاره صحابيات موږ د پاره صحابه کرام دا زموږ د پاره ډیر لوی آیډیل دي باید موږ په دې سوشل میډیا باندې ډیر نوجوانان دي که نارینه دي که زنانه دي ډیر خیال وکړو ډیر یو به طریقې بی دینی او فحاشي روانه ده چې ټول مسلمانانه معاشره خراب کړ هغه خو د یو سورو په لالچ باندې د خپل حیا سعادت نه اعلان کړ دا خو یو سورو د ژوند ده دا خو بتیر شي قبر کې بیا سکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې جبرائیل او میکائیل علیه الصلاۃ والسلام سره چې کله د معراج په موقع باندې ز اسمان تعالی منوالته ما باندې جهنم او جنت داو کتل شو جهنم ته چلاله منو ماوګه د تنور د تنور په دې تنور کې دا تنور داسې جوړ دا چې دا خېټه ډېره زیاته غټه ده او دا خولې تنګه ده په دې کې دا نارینا او زنانا بربند ګډ وډی دا پکې سوځيږي او دا اور د دې تنور دی خولې تراشي او موږ دا سوچ کوو چې اوس به دا افراد دا نارینا او زنانا دا تل راو ګرځيږي واپس لاندې به اختلاط شي او په دې کې دا عذاب کې مبتلا دي ایمه ته پښتنه وکړه چې دا سوق دي دا کوم خلق دي نو جبرائیل علیہ السلام راته چې یا رسول الله دا د استاد امت هغه فحاش هغه به حیا نوجوانان او نوجوانان جنید ته سیدا رسول په لالچ د لک شهرت په لالچ تار په سوشل میډیا په ټیک ټاک په داسونه د فحاشۍ لارې دي په دې باندې بس کم د تاسو 100 روپۍ راغله او اخرت دې تباہ او برباد اخرت دستا هیر دې او شپه تاویا کاله زندگی د دې نه پس ډېر لوی زندگی را روانه ده هغه ځن کې په پیغمبر علی السلام ته مخامخ کېږي نه هغه پیغمبر چې د مرګ په وخت کې تنه هیر کړي او د ستاسو لپاره دعا وکړي چې یا الله زما د امت بس کی تننده چې دا هغه دین په بے دردی او په بے باقی سره د کولاند کې تا د حیا نه درځي د پیغمبر نو عزت مند د خپل اولادونو لګ غریف تو کوي
د خپل اولادونو لږ اصلاح وکړي ښې لارې ته راوبلئ په بدو باندې ورته غږېږئ په بدو باندې ورته لږ ټینګار کوئ چې دا کار مه کوه ښې لارې ته رابله علماو ته راوله مسجد ته راوله د مسجد ترغیب ورته کوه الله دې معافي کوي زموږ مشران مسجد ته نه راځي نو کشران به څه راشي سهار جمعه کې ټوټل 15-20 نفر نه وي اوس دومره مجمع ډکه ده نو ته سوچ وکړه چې د ستا دغه 15 منټه مزل دی کو نه د جومات ته نشي راوستی ستا د ایمان ستا دا ایمان نه چې سهار تاله خوب نشي راپاسولی او جومات ته دې نشي راوړی نو ته په دې ایمان باندې د قبر نه بیا جنت ته څنګه ځې بس تحته سوچ وکړه بس دومره مسلمانان زموږ کمزوري شو لږ ځان کې ایماني قوت پیدا کړئ لږ اسلام طرف ته متوجه سئ ته اسلام لپاره دومره صحابه او دومره انبیاء چې قرباني ورکړي د دې لپاره خو نه دي ورکړي چې څنګه د خوښي هغه اسلام فالو کا او چې څنګه دیني خوږي اسمه فالو کو نو برای مهرباني لکه اسلام ته تابعدار شي لکه د اسلام هغه درد ځان کې پیدا کړي لکه در روان نسل سوچ وکړي کدا چې سلسله روانه وي لکه څنګه چې روانه ده نو بیا ډېر مشکل ده چې زمونږ نوجوانان په اسلام باندې قائم او دائم پاتې شي اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين